تا وختي دا کنځل ولې کول؟ احمده تا به زه نه تنګولم ما به تا ته کنځلې نه کولې. هسې به مې نه تنګولي. دغو په ما زر مات کو ورځم چې لالا خبر کم. لا کار رانه شو خو ډېر خطر رانه شو. ولې احمده بیا څه چل دی کو؟ د یاسین پرور مې سر مات کو. خو احمده سهار هم لوبې کوې ماښام هم لوبې کوې نو تا ولې داسې کار کو؟ لالا پې نه شومه خو سر مې پې مات کو. احمده بیا خو ستا د سکول ملګری دي د مدرسې ملګری تا ولې داسې غلط کار کو؟ خو اوس داسې کار وکړه لاړ شه او ته چېرته پټ کښېنه او زه پېښه یاسین پېښه ځه اوس به یاسین له څه جواب ورکوو. الله دې خیر وکړي زه ورځمه. احمد را باندې سر مات کو. داسې وې بچې چوستې ګټمه نو ځان غر کومه او چې بیلمه نو د کلي پیغور راته جوړېږي. خو داسې کار وکړه چې ته ډاکټر له ورشه او زه ورځم د احمد نه دې زه تپوس کوم. ځه ستارور زما پرور سر مات کو اخر د پښتو نوم راپورې دی نو بیا موږ هم بمبي لاس کې نه دي اچولې ځکه چې ستا ټوپک ګولۍ ورئ موږ هم پکې څه د خجورې اړیکې نه دي اچولې. مه راځه داسې کوه په وړو خبرو دا وینې مه تویوئ. د انسانیت وینه تویول ډېره عظیمه ګناه ده. داسې کوئ ظالمانو. د ستا سر ته یې دوا کوي ګینې دله ما ټیکټ راکټ کړی و. پرېږده بچې ټوپک پرېږده چې د خدای بندیانو په وړو خبرو داسې کارونه مه کوئ چې خبره پکې غټو دښمنو ته لاړه شي. کوټېشان خبره ده ستا پرور یې سر مات کړی دی ډاکټر ولې پټۍ وکړه او ما راوسته کور کې مې دلته پرېښودو. مشره ډاکټر ولې پټۍ وکړه خو د ده دا خبره راباندې ډېره بده ولګېده. یاسینه بچې داسې کار هرګز مه کوه وترغاړ اوسئ. تاسو خو د کلي خلک کې او یو غم خادم ده. د دې مشر سر ته دوا کوه چې زموږ دشمني په روغه کې بدله شوه. تم د دې مشر سر ته دوا کوه ځکه خو دوی نه راغلي نو تم ما بره لېږلې. بچو دا خبرې سې بس دي. ستاسو یو کلی دی او یو غم خالي ده. زه خپلو کې سره خپل ګپ شپو او لیک سلیک کوئ. ګل کاکا تا دې خدای خوشحاله کړي چې تا موږ د دونه غټ مصیبت نه بچ کړو. زه بچو ټوپکې به زه ستاسو پلارانو ته حواله کړم. ورکړه دا موږ کره ورکړه. الله دغه شان جمدي لري چې د دې انسانیت ناروغې راولو. خدای پاکه ته زموږ نه راضي.